عبدالله له ګلمرجانی تیر شو او د ولسمشرغنی تازه پریکړه یې ومنله. دا چې څنګه قدرمنو لیدونکو ویډیو تر پایه وګورئ او همدارنګه مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان حکومت پخوانی اجرایه رئیس عبدالله چې اوس ځان ولسمشر بولي د افغان حکومت له تشکیل شوي مذاکراتي پلاوي هرکلی کړی، خو د ځینو برخو په اړه یې لا هم د ملاحظاتو درلودلو خبره کړې. د عبدالله له مطبوعاتي دفتر څخه په خپرې شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د ټول شموله پلاوي جوړښت د بین الافغاني مذاکراتو په لور یو وړین ګام دی او پایدار او باعزته سوله د افغانانو لومړنۍ اړتیا بلل شوې. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې له تقلبي ټاکنو رازیږېدلي بحران ته لا تر دې دمه کوم حل نه دی پیدا شوی، خو د ده په خبره هڅه یې دا ده څو د سولې موضوع له دې ډول اختلافاتو لرې وساتي. د عبدالله په قول د مذاکراتي ټیم په اړه د ځینو ادرسونو له لوري ملاحظات مطرح شوي چې باید درک شي. زه په دې باور یم چې د مذاکراتو پیل او د هغه دوام به د ټولنې یو جامع تمثیل ته لاره هواره کړي او د وړاندوینو پریکړو په اړه به اجماع شتون ولري. نوموړي د دې ترڅنګ مذاکراتي ټیم د افغانستان د ملي ګټو استازی بللی، خو په خبره یې دې ټیم ته د واک ورکولو د سرچینې او راپور ورکولو په برخه کې باید نور بحث وشي. د اشرف غنی مذاکراتي پلاوی چې څو ورځې وړاندې تشکیل بشپړ شو 21 تنه غړي لري او مشري د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزي ته ورلغاړې ده. طالبانو د یوې اعلامیې له لارې د پلاوي پر همه شمولیت ټینګار وکړ او د خپل پخواني دریځ په تکرار سره یې یاده کړې چې دوی د حکومت په نامه له چا سره خبرو ته تیار نه دي.